الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې په ډیرو سختو مشکلاتو کې یم چې د یو مشکل وزم بل مشکل راته پیښیږي. د دې د حل لپاره تاسې موږ ته یو وظیفه یا یو ذکر وښیاست. محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې تاسې به همیشه ذکر او اذکار کوئ، یعنی که هغه د لمانځه وروسته یې که نور د فارغت وخت درته پیدا کېږي نو تاسې به د ذکرونو څخه لاس نه اخلئ، ذکر به کوئ. هغه چې هر ذکر وي، که د درود شریف وي، که د استغفار وي استغفر الله العظیم، که د کلمې شریف وي، او یا د لا حول ولا قوة الا بالله وي. او دا چې د مشکلاتو څخه د وتلو دپاره کومه وظیفه د هغې دپاره د الله تبارک وتعالی اسماء الحسنا چې کوم دي د هغې په شرحه کې د هغې په تحقیق کې علما وایي چې هر قسم سخت مشکلات پر یو چا باندې وي نو هغه که په ورځ کې ډیر ځله یا په سهار او ماښام کې او یا د هر لمانځه وروسته د الله تبارک وتعالی دا دوه نومونه ډیر زیات د دې وظیفه کوي، د دې ذکر کوي، نو الله تبارک وتعالی به هر قسم سخت مشکلات ورته حل کړي. هغه دا دی یا حی یا قیوم. دا په سهار او ماښام کې دوه نیم سوه واره ویل کېږي، یعنی سهار دې هم 2.5 واره وایي، که د لمانځه د مخه وایي که یې وروسته، او دا شان ماخوستن یا ماښام دا دې هم دا وخت 2.5 واره ووایي، او دغه شان د هر لمانځه وروسته دې 100 واره ووایي. که یې 100 واره نه سو پوره کولی نو بیا که تر دې کم ووایي هم بهتره ده، حتی چې 100 واره ووایي نو هم دا ورته ډېره ښه ده، خو پرېږدي دې نه، د هر لمانځه وروسته دې وایي یا حی یا قیوم. انشاءالله الله تبارک وتعالی به مشکلات حل کړي. او یو بله زیاتی فایده دا ده چې په بعضې احادیثو کې دا راځي چې د چا غمونه ډیر زیات وي او مشکلات یې هم دغه ډیر زیات وي نو هغه به یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا الفاظ ورسره زیاتوي. یو څه نور الفاظ هم ورسره شته، خو بعض کتابونو دغه راخیستي دي چې همدغه کفایت کوي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دغه الفاظ به بیا هم وای، دا به د دې سړي غمونه هم ورک کړي. دا په نسائی شریف کې راځي په رقم د 10330 کې عمل اليوم واللیله، هغه په دې کې دا راخیستې دي په رقم د 1515 کې. د شان نور کتابونو هم دا نقل کړي دي. نو معززو دغه دوی وظیفې شولې، که دغه یا حی یا قیوم تنها وکې هم ورته بهتره ده، او که برحمتک استغیث ورسره وایي نو هم به ثواب زیات وي او هم به د غمونو رفع وسي، غمونه به هم ورسره ختم شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.